السلام علیکم. سبا د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د اختر اعلان وسو. په نور نړۍ کې اختر نه دی، نو هغه افغانان چې په نور نړۍ کې اوسېږي د هغو ټولو اختر د دوشنبې په ورځ دی. هغه که په اروپا کې دي، که په امریکا کې دي، که په ایران کې دي، که په عربي خلیج کې دي، که په ټولو هیوادو کې دي، د هغو اختر به د دوشنبې په ورځ وي. دوی به سبا یک شنبه روژه نسي کولی د افغانستان سره اختر ونیسي، ولو کې هم روژه د افغانستان سره نیولې وي. صحیح ده، د دوی به اختر د دوشنبې په ورځ دا پیغام تر ټولو مؤمنانو مسلمانانو ورسوي. ژر تر ژره سره لاس په لاس کې الله تاسو اجرونه. هغه که په اروپا کې دي، که په امریکا کې دي، که په ایران کې دي، که په عربي خلیج کې دي، که په ټولو هیوادو کې دي، د هغو اختر به د دوشنبې په ورځ وي. دوی به سبا یک شنبه روژه نسي کولی د افغانستان سره اختر ونیسي، ولو کې هم روژه د افغانستان سره نیولې وي. صحیح ده، د دوی به اختر د دوشنبې په ورځ دا پیغام تر ټولو مؤمنانو مسلمانانو ورسوي. ژر تر ژره سره لاس په لاس کې الله تاسو اجرونه درکړي. ځکه ماته ډېرې زیاتې پوښتنې په دې باره کې راځي، زه هر یو ته جواب نه شم ویلی. نو د ټیک ټاک له لارې دا پروګرام د سره نشر کوي. پر لوی الله مو سپارم. السلام علیکم.